بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو ښه راغلاست. تېره ورځ موږ تاسې په پرچیز ریټرن باندې خبرې وکړلې او همدا ډول کریډټ مومو باندې که چېرته یو څوک زموږ څخه څه جنسونه اخلي او وروسته بیرته موږ ته پرچیز ریټرن کوي یا څه جنسونه بیرته واپس کوي، نو څه ډول کولی شو چې د هغې پیسې دوباره ورکړو او په کویک بوک کې محاسبه کړو. نن بری شو موږ تاسې په یو بل موضوع باندې چې هغه ته ایټم پرایس ویل کېږي پر دې به خبرې وکړو چې څه ډول کولی شو موږ سره چې کوم ایټمونه دي په بزنس کې او هغه موږ خرڅوو د هغې قیمت یا انکریز کو یا ډیکریز کو. ګورې زه راځم لیست مینو ته او ایټم لیست ته راځم. چې کله ایټم لیست ته راغلم، فرض که ما سره د دې کیبورډ قیمت چې دی 400 افغانۍ دی. ګورې د دې پرایس چې دی 400 افغانۍ دی. زه غواړم دا 1500 افغانۍ ورته پورته کړم، نو ډبل کلیک په همدغه ایټم باندې کوم، نو دا چې دی 400 دی، دا 1500 افغانۍ ورته سیل پرایس انتخابوم. کله مې چې 500 افغانۍ ورته انتخاب کړه دا اوکې کوم، سپیلنګ چیک ورته اګنور آل کوم او بیا اوکې کوم. ګورې د دې قیمت موږ سره څو شو؟ 500 افغانۍ شو. همدا ډول موږ سره ریم دی، د ریم قیمت موږ سره 1200 افغانۍ دی. زه دا غواړم 2000 افغانۍ ورته پورته کړم. فرض که ډالر پورته شوی ده، زه غواړم دا 2000 یا نه 1800 افغانۍ ته پورته کړم، نو سمپل راځم 1800 افغانۍ ورته سیل پرایس کې لیکم. دا موږ سره کاست دی په کوم قیمت چې موږ ته تمام شوی ده او دا موږ سره سیل ده. دا ورته اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړه سپیلنګ چیک ورته اګنور آل کوم او بیا ورته اوکې کوم. تاسې وګورئ دلته موږ سره 1800 افغانۍ شو. خو دا د هر یو جنس چې قیمت داسې مینول یا دانه په دانه موږ پورته کوو یا یې ښکته کوو، دا موږ څخه زیات وخت نیسي. نو په دې خاطر باندې کولی شو چې دا ټول په یو ځل هم یا ډیکریز کړو یا انکریز کړو. کسټمرز ته راځو. د کسټمر څخه وروسته ګورئ دلته موږ سره یو کمانډ دی د چینج ایټم پرایس په نوم. کله چې دلته راشو موږ سره دغه ډراپ ډاون مینو ده، د چې کوم ایټمونه غواړئ چې تاسو سره دلته شو شي. سرویس ایټمونو کې زیاتوالی او کموالی راوړي، په قیمتونو کې انوینټري پارټ کې راوړي، په چیش کې زه ورته وایم چې دغه ما سره څه سرویس ایټمونه دي دا ټول راته وښایه. ګورې دا ما سره ټول سرویس ایټمونه دي. نه انوینټري پارټ ورته وایم راته وښایه. ګورې دا ما سره ټول انوینټري پارټ دی. کم قیمتونو کې ګورې کرنټ پرایس دا دی. نیو پرایس ورته دلته مینولی هم تاسې ټاکلی شئ، خو نه زه ورته مینولی نه ټاکم. زه ورته وایم دغه او دغه، یا هم راځم دلته ورته وایم چې مارک آل. د دې ټولو قیمتونو کې زه لږ زیاتوالی راولم. ښه دا زیاتوالی ته کولی شي چې د فیصدۍ په اساس هم راوړي او همدا ډول اماونټ هم مشخص کړي. زه ورته وایم په هر جنس کې چې دی 50 افغانۍ انکریزمنټ وکړه او له دې څخه وروسته دا څنګه کوم؟ اوکې کوم. چې اوکې مې کړه دا ورته یس کوم. چې یس مې کړه ګورې موږ سره چې څومره جنسونه دي انوینټري پارټ، نو د هغوی ټولو کې موږ سره څنګه شو تغیرات راغی. مخکې موږ سره یو مانیټیور قیمت 2000 افغانۍ اوس 2050 افغانۍ شو. همدا ډول د ریم قیمت چې موږ مخکې اصلاح کړی 1300 او اوس 1350 افغانۍ شو. یعنې څومره انوینټري پارټ چې موږ سره دی په ټولو قیمتونو کې 50 افغانۍ زیاتوالی راغی. که چېرته تاسې غواړئ چې بیا سرویس ایټمونو کې هم زیاتوالی راوړئ، نو بیا هم کسټمرز ته راشئ، چینج ایټم پرایس ته راشئ او زه ورته وایم چې ما ته سرویس ایټمونه زموږ وښایه. نو دا موږ سره سرویس ایټمونه دي. دا ورته مارک آل کوم. ورته موږ سره څومره سرویس ایټمونه چې دي په هر یو کې چې دا فرض که 200 افغانۍ زیاتوالی راوله، نو دلته موږ سره ګورئ کار رینټ چې دی پر هاور 1000 افغانۍ دی. دا به موږ سره 1200 شي. همدا ډول دا بل موږ سره ګرافیک ډیزاین پیکیج ټریننګ 6500 ده، 200 به پر دې هم اضافه کړي، دا به 6500 شي. همداسې هر یو سرویس ایټم چې دی هر یو ته به موږ سره 200 افغانۍ انکریزمنټ وشي. دا ورته اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړه دا ورته یس کوم. ګورئ چې یس مې کړه، تاسې راشئ دلته وګورئ سټیټمنټ چارجز موږ سره مخکې 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ شو. همدا ډول راشئ کار رینټ وګورئ، مخکې 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ شو. یعنې څومره سرویس ایټمونه چې موږ سره په دغه ایټم لیست کې دی ټولو کې 200 افغانۍ انکریزمنټ وشو. که غواړئ ډیکریزمنټ وکړئ هغه هم په همدغه ډول باندې کیږي. نو په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی اوسئ.